ازادي تر پاچاهۍ لا تېری که چې د بل تر حکم لاندې چې زندان شي. بسم الله الرحمن الرحیم. خو راشه چې د ازادي ورځ د خوښۍ ورځ ده که نه، د ننګ څه په خبره باندې ورته تبصره وکړم اجازه خو راته راکوې که بیا به خپلو خبرو ته راشو. دغه وضعیت دغسې سره ورل شوی دی او ترتیب شوی دی چې لږ غوندې د یو چکچکې باندې خوښي ما باندې راځي که نه. تا خبره ما دلته ځان سره اداش ونیو، بیا اصل خبرې ته بیا راګرځو. پښتو ادبي راپورتاژ او کتاب دی ما سره کور کې شته. بله دفعه چې راتلم ځان سره راوړم چې د ادبي راپورتاژ څه رقم تهیه کېږي د همغه مطابق، ځکه چې هغه نورماتیف دی، هغه به تاسو د خیر سره ترتیب کوي، بیا به یعنې سټنډارډ به وي، نورماتیف به وشي. او له دې نه پرته تاسو به د پخوانیو کسانو ځینې چې د حزب دموکراتیک کسانو د نوم به تاسو اورېدلی واوسېږي چې هغه ته مارکس او انګلس ورته ویل کېږي. انګلس د جرمني یو عالم و، هغه به ویلي چې هغه د افغانانو دپاره څه په خپل منفس کې لیکلي دي چې افغانان موږ تاسو د خپل صفتونه چې وایو که نه، زړور دي او مهمان دوست دي او نه پوهېږم چې سرتیر دي او ازادي دوست دي، د سر په بیه باندې وطن ساتي، د سر په بیه باندې ازادي ساتي. نو هغه په خپل کتاب کې دا شیان لیکلي دي چې ما په خپله باندې هغه لوستلي دي، خو په هر صورت باندې نو دا د افغانانو د غرور، د شاملې، د حیثیت او د وقار دغه ورځ دی چې 28 د اسد باندې سړی باید تبصره وکړه. خو ما سره داسې مفکوره وه چې احتمالا بل ورور مې چې د 40 باندې د اسد تبصره یې کوله، هغه کشف ما ځینې مخکې وی چې ما اورېدلی وی، خو په هر صورت باندې نوبت لومړی ما ته راکړل شو. تاسو جوړ ژوندي اوسئ، سلامت اوسئ چې زما خبرو ته مې یو څه غوږ وکړو. ما د خپلې کتابخانې ځینې بیا دا هم تاسو ځان سره بیا هغه کې دا کوم څوک عکس اخلي د همغه د 106 کالو تر مخه کتاب دی چې د شاه محمد الله خان د امان افغان اخبار دی، د همغه زمانې زما په کتابخانې کې موجود و. سراج الاطفال مو دام و، او بیا له دې ځای نه پرته دا کتاب د نظامنامې د شاه محمد الله خان غازي چې په پښتو او دري ژبو باندې دي، چې په دې حساب باندې په دې باندې به زه یو څه تبصره وکړم. نو ما زه چې کوم څه تهیه کوم دایما سعی کوم چې ډېر مستند واوسېږي، یعنې خبرې چې څوک یو چاته کوي هغه دپاره بل سند باید سره وړاندې نه کړي. دا امان افغان د همغه زمانې اخبار دی چې د شاه محمد الله خان په زمانې کې دا خپرېده. له هغه نه را دې خواته بیا غبار صاحب ولیکلو، حبیبي صاحب ولیکلو، توره ویانا ولیکه، جناب عطایي صاحب ولیکه، فرهنګ صاحب ولیکلو. یعنې دا هغه اولني توکي دي چې له ما سره په دې کور کې وه چې چون سلمان صاحب هم نه وی راغلی، نو په همدې خاطر باندې دا مې تاسو ته وښوه. بیا هم خوشحال صاحب ویلي دي دا په خوب کې په لړزه پرېږدي له کټه د چا په غوږ کې چې زما د تورې شرنګ شي. رښتیا هم همدغسې افغانان دي. دا هغه به لغونده سه ډېر به هغه ته نه سپارو، دا علمي بودان ته یو څه تبصره به پکې ولرو. زه دا د سنسکریت ژبې دپاره زاړه ډلې ته نظام الدین یوه برخه ده دلته ورغلم. زما یو استاد و قاسمي صاحب نومېده، یو مېرمن هم وه په هغه ځای کې، یو بل استاد و پروفیسور علي مشرف خان. نو هغوی په خپل ځای کې د غزني و، د کابل و، د دې ځایونو ځینې و. یو دوه تنه اهل هنود هم پکې و، هغوی به یو د لغمان ځای یو بل د غزني ځای و. سره یو ځای کېناستلو، چا په نیمګړې پښتو، چا په نیمګړې په دري باندې، چا په ترتیب سره خبرې کولې. رښتیا چې ما ولیده پس ډېرو کالو ځینې که نه چې هغوی په ژوند کوي واقعا هغه افغاني خصوصیت او ځانګړتیاوې د دې په شخصیت کې تر اوسه پورې ما ولیدلې چې یو سپېڅلی احساس راجع په افغانستان باندې درلود، لکه چې د ګیلمان وزیر یا دا نور د کوزې پښتونخوا کې لري په همدې ډول باندې د افغانانو په نوم باندې د حقیقتا خلکو ویاړ کوو. حتی زه په دې مجلس کې ناست وم،
بیا ورپسې یو څوک دی په نامه د تاسو به هم لیدلی اوسي د پښتو شاعر دی انجان په نامه باندې ما کتاب هم ما سره شته د ستا به یاد که نه کتاب لومړي ما سره پښتو کتاب شته دی هغه بیخي په دې مجلس کې وژړلی هغه وخت لا ځوان و چې زه د خپل هېواد ځینې جلا شولم دلته راغلم خو په هر صورت باندې افغانانو سره تل مدام د سپېڅلي هېواد سپېڅلې مینه موجوده وه او دا به په همدې ډول باندې ساتل که چې تاسو باندې تبصره وکوله چې ازادي قرباني غواړي او ازادي د وینې په بیه باندې لاسته راسي وایي چې پروت په وینو کې لطپت په پت کې خوښ یم نه د سرو زرو په تخت باندې بې پت خو د دې خبرې معنا په همدې کې نغښتې ده راشه چې د خپلو خبرو ته اساس ورننوځو د ازادي د اخیستلو دپاره هغه څه چې هغه کتاب کې ما لیکلي دي کتاب هلته ایښی دی څویمه صفحه وي ګمان کوم 10 یا 12 صفحه وي کله چې په 661 میلادي کال کې جناب حضرت علي صاحب په شهادت باندې رسېږي له هغه څخه راجع خواته امویان بیا قدرت ته رسېږي نو دوی چې هر څه کار کوو هغه به تاریخ پورې مربوط کېږي د عباسیانو په څنګ کې ابو مسلم خراساني چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی او د سپېداژ دی سرپل ځینې دی د خپل ازادي د لاسته راوړلو لپاره په 19 کلنۍ کې مبارزه شروع کړله د دې نتیجه دا شوله چې د په خپل د خراسان په ځمکه کې سکه ضرب کړله 1 لک نفر خپل ځوانان راټول کړلو تر څو پورې وشي کولی چې د خلکو سره هم مرسته وکړي او خپل ملک آزاد کړي خو په دې وخت کې المنصور خلیفه ولیده چې دی هر ورځ باندې باقوت کېږي او ډېر رشد کوي له نګاه د سیاستي ځینې له نګاه د سپېڅلي احساس د وطن ځینې له دې ځینې دی ولاړ شو د دې دپاره یې په خفیه کې څو تنه توظیف کړل ویې ویل چې دا مطلب باید ختم شي هغه و چې د درای په سیمه کې د میماني ته ورغی او په هغې څخه چې بېرته راواته البته خبرې یو څه رالنډوم چې بېرته راواته یو څوک دی په نامه د ابو حمید مرغابي د ده په واسطه د ده د نفرو په واسطه باندې د باندې حمله کېږي دی لومړنی ترور د هغې زمانې څخه راجع خواته چې دی ترور کېږي سر ورته پرې کول کېږي د چونې خلطې کې اچول کېږي راوړي خپل خلیفه ته نو مطلب په دې کې دی چې قرباني شته دی او هغه د ازادي د رسولو لپاره زما په فکر باندې چې دا لومړنۍ قرباني وه چې افغانانو په خپل زمانه کې هلته ورکړه دا خبره مې کې جای په جای باندې پرېږدو بیا روښاني غورځنګ ته راځو له هغه نه راجع خواته د جناب خوشحال خان مکتب ته راځو چې دا هم د تورې هم د قلم مکتب یې درلوده بیا هغه څخه راجع خواته موږ تاسو کندهار کې په زابل کې په دې ځایونو کې جناب میرویس خان نیکه چې د ملي شخصیت و د وشو کولی چې خپل وطن او خپل ځان یعنې په مجموع کې افغانان منظور مې دی د ګرګین خان بګلربیګي یعنې ستر قوماندان معنا ورکوي د چنګال څخه د خونړي چنګ څخه خپل ځان وژغوري 3 دفعې د جرګه جوړه کړله له دې څخه د لومړنۍ جرګې ځینې وروسته بیا د لاړه حج ته حج کې د خلکو یعنې هغوی چې مسلمانانو د هغوی رایه له خپل ځان سره راواخیستله بېرته افغانستان ته راغی چې ازادي تاسې باید واخلي هغه و چې د خپل مبارزې ته دوام ورکړلو بالاخره یو مجلس یې جوړ کړ د هغې په قندهار کې 16000 نفر مصالح موجود و بیا دې سره چې کوم کسان د افغانانو د هم په همدې ډول باندې په دوی باندې یرغل ویول او هغه یې ووژه پس هغه څخه خلکو د ملي مشر په توګه باندې د قبول کړ زه به ملي مشر اوسم نه سلطان او نه امیر او نه بل بیا د څو کاله حکومت وکړو ګمان کوم چې 2 کاله د حکومت وکړو پس هغه څخه بیا د زمن شاه حسین او شاه اشرف تر اصفهان پورې د مبارزې وکړو هغه سیمه لاندې کړله له هغه څخه راجع خواته په 1922
کال کې میلادي کال کې جناب احمد شاه بابا په کندهار کې پیدا شوی دی. بیا ځینې کسان وایي چې دا په ملتان کې پیدا شوی دی، هغه څه نه دی بلکې دا په کندهار او هرات کې پیدا شوی دی. درې هغه اسناد موجود دي، یو یې ملتان کې، بل یې په کندهار کې، بل یې په هرات کې. نه پلار یې په هرات کې هلته قماندان و مهم شخصیت و، دی په همغه ځای کې پیدا شوی دی، همالته غټ شوی دی. خو په هر صورت باندې دی په 1940 میلادي کال کې د یوې 9 ورځنۍ جرګې په ترڅ کې په کندهار کې پاچاهۍ ته ورسېد. د هوډ وکړ چې خپل وطن یعنې ازادي دپاره چې ازادي موجوده شوه، پس هغه ځینې باید لویه رڼا ترتیب برابر کړي، دې خوا ته سفر وکړي، په دې خوا ته په غرب کې سفر وکړي، په شمال کې سفر وکړي، تر څو پورې همغه د آریانا حدود بیرته د افغانستان په لوی امپراتورۍ کې ورګډ کړي. او همداسې یې وکړلو، بریالی هم و. د په خپل زمانې کې د قوي استخباراتو چې ما هم په هغه دسته مخفي سیاست اعلاني کتاب کې چلته دی، هغه کې ما دا خبرې هم کښلي دي په فارسي او پښتو باندې. یعنې د قوي استخباراتو بنیاد یې کېښوده چې په دې کې زنانه او مردانه په ګډه باندې سره کار کوو. نو د ده هغه اطلاعات هم د یوې دستګاه په واسطه باندې هغه ته د برید دستګاه والي چې موږ تاسو ورته مخابرات ورته ویل کېږي، وایي ورته د دې په واسطه به راټولېدل، بیا پس هغه ځینې ته یې عمل کوو. دی یو قماندان و، ښه مدبر شخصیت و، وطندوست شخصیت و، ښه شاعر و، او د دې په زمن کې عادل سلطان و پاچا و، نو ځکه د خلکو په مابین کې محبوبیت زیات و. خو بر ترتیب سره تیمورشاه دراني بیا شاه زمان خان هم د ده په قدمونو باندې قدم کېښود، د خپل وطن یې وساته. وروسته بیا خپل منځي ستونزې پیدا شولې، وطن لږ یعنې د انګلیسانو د مداخلې پر بنیاد باندې په بېرحه باندې ورغله. د افغانستان ازادي په ستونزو سره مخامخ شوله او ملت د ستونزو سره مخامخ شو، البته په افعادو او اخلاقو کې منظور مې دی. خو په هر صورت باندې د افغانستان او انګلیسانو لومړی جنګ راځي په 1830 کال، 23 نه تر 38 کال پورې. بیا ورپسې دوم جنګ راځي چې په هغه کې په لومړي جنګ کې وزیر محمد خان غازي او محمد شاه خان بابکر خیل د امیر دوست محمد خان په مقابل کې په هر ترتیب سره په لغمان کې مبارزه وکړه، په دغه سیمه د مشرقي کې مبارزه وکړه. بیا له هغه څخه راجع خواته په دوم جنګ کې چې په میوند کې واقع شو، سردار محمد ایوب خان غازي چې تاسو هغه د ملالې باعزته پاکلمنې عفت پناه خویندې خور لنډۍ مې اورېدلې دي، هغلته بیا په انګریزانو باندې دوی یرغل بیا ورنیسي چې په سره غرمه کې افغاني زلمیان مات شو، خدای مه کړه مخامخ شي، هغه چې دوی خپله قرباني ورکړله او خپل ازادي بیرته دوی واخیستله. چې سردار محمد ایوب خان د امیر عبدالرحمن خان سره په هغه کې واقع شو، یعنې ضدت کې سره واقع شو. په هر صورت باندې دا بیا یو بېل بحث دی. له هغه څخه راجع خواته اعلی حضرت شاه امان الله خان غازي چې په واقع سردار په نامه باندې د ده پلار راځي د عبدالرحمن خان زوی و. بالاخره دی په 1901 کال کې سلطنت ته رسېږي، یعنې امیر د افغانستان شو. د یو څه یعنې د تفریح و سیاحت و تفرجګاه ته ورتللی د ده خوا کېدل. دی لاړه لغمان ته، په لغمان الینګار کې کلاګوش کې د 1919 کال د فبروري په 20 نیټه، د 1919 کال د فبروري په 20 نیټه چې د هود لومړنۍ 1298 کال کې هلته په خپلې خیمې کې استراحت و، د شپې له خوا ځینې دی په شهادت باندې ورسېد. په د پنجشنبې
ورځ یعنې شپه باندې او د شپې په 3 بجو باندې دې باندې پیرو ګزوه هم ولاړو خو لیکن بیا چسبانه ضرورت لای په شهادت باندې ورسید. سردار نصرالله خان په جلال آباد کې خبرېږي چې څه قصه ده د میت په موټر کې اچول کېږي. هغه وخت موټر درلودی لومړني موټر و په افغانستان ته راغلی و. میت ورته په ډېر احترام باندې انتقال کړلو جلال آباد. دلته سردار نصرالله خان خپل ځان پادشاه اعلان کړ. دا د یو اشتباه وه ځکه چې عین الدوله شهزاده امان الله په کابل کې و، له ده سره خزانه ورسره وه، اردو ورسره وه، پولیس ورسره و، سربیره په دې باندې وګړي د پایتخت ورسره و او د وطن یو شمېر نور پوهانو، لویانو، جرګمار شخصیتونه او مشران د ده په خوا کې وو. په هر صورت باندې بیا په اوومه ورځ د ده د شهادت باندې شهزاده امان الله خان خپله پاچاهي په رسمي توګه باندې اعلان کړله او عیدګاه په جومات کې خلکو ته اعلان وکړو چې ای ملت معظم، زه تاسو ته خپل ځان پادشاه او په عین زمان کې خپل هیواد آزاد اعلانوم. همدغه و چې 2 ورځې پسې چلمسفور ته چې په هند کې د هند وایسراو یعنې حکمران د انګلیسي و په هند کې، هغه ته نامه ولېږله او هغه ورته دومره علاقمندي ونه ښووله، فقط ده ته یې وویل چې ته پاچا شولې، د پاچاهي مبارکي ورته ورکړله. پس له هغې ځینې ده بیا خپل آمادګي ونیوله چې څنګه وشي کولی چې د خپل وطن د ازادي لپاره ګلې خیر د خپل وطن د ازادي لپاره تدابیر وکړي. هغه و چې د تر ټولو لومړی وزیر دفاع تعیین کړلو، د بهرنیو چارو وزیر تعیین کړلو او صدر اعظم تعیین کړو. صدر اعظم عبدالقدوس خان، د دفاع وزیر سالم احمد خان او د بهرنیو چارو وزیر محمود طرزي و چې دغه لوی عراقي همدوی و. او وروسته بیا د یو دروازې صاحب یې د سلطنت د کفیل په توګه باندې مقرر کړلو. هغه خبره بیا وروستنۍ ده چې په دې توګه باندې د لومړني سبقات په 3 د می باندې آغاز کړلو. لومړی ځل د سلیم احمد خان چې وزیر د دفاع و، دی وخت څه ویلګه مخ په مشرقي باندې چې همداسې ورشي ډکې ته کمکي خیبر ته په دې ځای کې هلته چې د پیرنګیانو کوم قوتونه له دې سره په جنګ جګړې باندې اخته شي او د خپل وطن د ازادي دپاره قرباني او خپل سرونه اهدا کړي تر څو پورې وشي کولی د مرکز او د پایین زمان کې د ټول ملت دپاره یو څه ولري. پیش دې څخه چې د مرکز څخه حکم وشي په سلیم احمد خان وزیر دفاع باندې د سره اتحاد کسانو دی لاړه کمکي خیبر او ډکې ته د خپله باندې شروع کوله په جنګ باندې چې دې باندې شاه امان الله خان وویل ته به ما پرې انتظار ویستلی و چې زه تا ته څه هدایت درکوم، ځکه چې د شاه امان الله خان لخوا ځین یو څوک په نامه د عبدالرزاق اندړ د مخکې استولی و چې تر څو پورې د کوزې پښتونخوا پښتانه د سره یو ځای شي، د دې قوتونه که په 3000 دي 6000 ته ورسېږي وشي کولی د جنګ دپاره ښه آمادګي ولري او په هغه ځای کې دوی اصلحې هم درلودلې، هغه جبهه به تقویه شي. اما ده دا کار ونه کړو. یو بل څوک په هغه ځای کې و چې هغه هم یو لیکوال دی، یو تاریخدان دی او د شاه امان الله خان ملګری هم و، عبدالله نومې دی. د لیک ډېر زر راواستو کابل ته، کابل ځینې هیله وکوله چې دا سړی چې تا وزیر دفاع دی دا د جنګ د جنګ قماندان دی، په دې ځای کې د ځای د جنګ قماندان دی، دا یا دا کار قصدي وکړو یا د نافهمي نه وکړو.
بیا په دلاندې د خپل کاغذ کې لیکلو یاداشت زه ګمان کوم چې دا به د نافهمي نه کړی اوسېږي د خزي زیربینۍ یې کړی چې زه خپله جنګ وکړو او بالاخره له دغې خو ځینې مرمي راغله د ده په پښې ولګېدله بیا ویله زما پښه زخمي شوې ده شهیده شوې ده ترتیب سره چې بیا د خپل د جنګ د صحنې ځینې فلمونو ته راووته بیا احمدالله خان ټلګرام ورته ورکړو دی یې راووښته کابل ته دی یې غوښتل چې اعدام یې کړي بیا نه پوهېږم چې جمهور په وساطت باندې دی بندي شو خو ملتاب اعدام نه شو ځکه چې جنګ ځینې یو وزیر دفاع باید ګریز ونه کړي جنګ باید وکړي ځکه چې دی وزیر دفاع دی او قوتونه د ته لاس لاندې خو دا حالت په همغه ډول باندې پاتې شو له دې څخه پرته انګریزانو په هغه وخت کې نوې د هلیکاپټر طیارې جوړې کړې دغه په واسطه باندې بمباریګانې کولې د ډاکا چې کمکی خیبر څخه نږدې یوه منطقه ده دی بمباري کړله او بیا په کابل کې لومړي ځل دپاره په پکتیا کې بمباریګانې لومړي ځل افغانستان کې د بمباریګانې وکړې بیا د دې د بمباري په اساس باندې و چې په کابل کې د حبیبي لیسه د شاګردانو په مجموع کې راووتل د پیرنګانو په مقابل کې دې ځای کې یو لویه مظاهره ترتیب کړله او خپل حق او حقوق یې وغوښتل او د هغې د بمباري فیصله سره تقبیح کړله او خپل هغه ملي شان او عزت د مظاهرو په واسطه باندې څرګند کړو په هر صورت باندې عبدالقدوس خان په قندهار کې و د قندهار جبهه هم مهمه وه دوی تر سپین بولدکه پورې ورسېدل بیا یې بیرته یې ازاد شو سپاره هم د کابل ځینې پاچا هم هغه یعنی عبدالقدوس خان صدر اعظم چې لوی ناب خوشدل خان چې د هغه ځای والي و او دا بیا بیرته د اعلیحضرت امان الله خان ماما هم و چې د سره باید مرسته وکړي هلته قوتونه ورته ټول کړي تر څو پرې د ده حمایت زیات شي او تعداد هم زیات شي اسلحې هم زیاتې شي شاوخوا ته د سپین بولدک ځینې په دښمن باندې ځپونکی ګزار وکړي 300 تنو ځوانانو جسدونه په مځکې باندې پراته وو او شپږ سوه نور زخمیان شوي وو ده ورته قوتونه وانستول یعنې والي ورته قوتونه راونستول هغې بېرته په ټلګرام کې ولیکل مرکز ته چې داسې قصه ده بیا په دې حساب باندې دی غوښتل چې دی هم راولي او بندي یې کړي خو بیا چون هلته پیوند یې فامیلي موجود و دی بیا صرف نظر ورځینې وکړو خو دا هغه به هم ووایم بیا به خبره قطع کړو چې دا مهمه ده سردار محمد نادر خان جنرال نادر خان د خپلو دوه ورونو سره شاه ولي خان او شاه محمود خان سره له دې کابل لوګارو بالاخره دې سره 3000 نفر شو 6000 نفر شو بالاخره 1000 نفر سره وشو یعنی د دې هغه منظم قوتونه 3000 او د نامنظم قوتونه چې کور د کلي نه راتلو شو په مجموع کې 1000 تنه شو دوی لومړی ځل ټل ته ورسېدل پکتیا کې بیا ورپسې ټول ونه د فتح کړل او انګریزان پیرنګان دې ته اړ کړل شول چې متارکې ته یعنې دی حاضر شي هغه و چې دی مرکز ته خبر ورکړو مرکز دا خبره ومنله چې نور باید خوندیزي ونه شي چې دوی متارکه کې موږ سره متارکه وکړو بیا پس هغه ځینې بیا د پنډۍ خبرې شروع شولې او د منصوري خبرې شروع شولې بالاخره د اسد په 28 نیټې باندې خبره مې را لنډه کړله چې په هغه کې یو کمیسیون و د کمیسیون په ترڅ کې انګریزانو د افغانستان ازادي په رسمیت باندې وپېژندله دا د افغانستان دپاره یو غټه خبره وه خو دې خو د بله خبره پاتې کېږي چې 12 د نومبر دی 1893 کال چې هغه د ډیورنډ تحمیلي کرښه وه په افغانستان باندې دا به په همدې ځای کې دا خبره باید سپینه شوې وای ولیکن دا ونه شو د خبرو ځینې یو د زوښ ټکی همدا و چې دا خبره سپینه شوې وه دا ونه شو دا بیا بېل بحث تاسو بیا که ضرورت وي بیا تاسو زه بیا په دې باره کې ما څه لیکنې کړي دي هغه ځای کې بیا تاسو بیا دا شی وایي خو په هر صورت باندې د افغانستان ازادي په خپله زمانه کې د قربانۍ د ورکړې له مخې ځینې حاصله شوله دا زه
تاسو ته چې دلته تشریف لرئ د دغه نهاد یا د دغه بهیر مشر ته چې ښاغلی سلمان صاحب دی دغه ملګري چې په دې کې تشریف لري د کمیټې غړي ملګري او هغوی چې دلته کې ملګري مې دي ارجمندان دي شعرا دي لیکوالان دي او شخصیتونه دي لله الهام په راتلونکي وختونو کې ورته زه یو ځل بیا خپله مبارکي ورته عرض کوم تاسې ژوندي او کامیاب اوسئ خو زما تاسو ته یو شخصي خبره بله هم دا دی څو ثانیو کې چې ارجمندانو دا زما د ژوند تجربه ده تل مدام مبارزې کامیابي ته نه رسېږي مبارزې که یو دفعه لویږي بیا پورته کېږي که بیا لویږي بیا پورته کېږي مبارزې د سر په بیه او د سرو وینو د تودو وینو د پاکو وینو په بیه باندې حاصل کېږي چې دا د افغانانو ډېر پخوا ځینې رواج و نو زما د تاسې ځینې هیلهمندي هم دا دی چې تل مدام د خپل ګران وطن سره لکه چې با مزرعت په مزرعت باندې چې زه کوم شی تېر نه شي د خپل ځان مثال ورکوم زه مې خپل یو هېواد سره حقیقتا لیونۍ مینه لرم همدې دپاره مې 2 کاله زندان لیدلی ده خو دا خبره بلې خواته لاړله چې خفه نه شي خدای نغزه خود صفتي ونه شي نو چې لیونۍ مینه د خپلې وینې سره ګډه نه شي زما خبره د تاسو فکر ده که نه لیونۍ مینه د خپلې سرې وینې سره ګډه نه شي د سر په بیه باندې بل شی نه جوړېږي میرویس خان نیکه ویلي وو چې په دې غرو کې عاقلان او حاکمان شته د هغې د خبرې یو معنا هم دا ده چې تاسو په راتلونکي وختونو کې د خیر سره هم عاقلان او حاکمان اوسېږي ژوندي او کامیاب اوسېږي راسره مننه کوم قربان